بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما مسافر ورونو خویندو، شکایت ګیله درنه دغه دی چې زما خبرې اورئ، انشاءالله تعالی سمه خبرې پوره واورئ. شکایت ګیله مسافرونه دی، صرف یو نه دوه نه بار بار دا میسجونه راته راځي چې د دې موضوع باره کې خبرې وکړم. خبره دغه دی چې ډېر مسافر وروڼه او ډېرې مسافرې خویندې د خپل مور او پلار نه خفه دي په مسافرۍ کې. تاسو چې مسافرۍ کې خپل مور او پلار نشئ راضي کولی، او تاسو خپل مسافرۍ کې خپل د مور او پلار قهر او غصه نشئ برداشت کولی، نو تاسو په مسافرۍ کې الله څنګه راضي کوي؟ الله به څنګه راضي کوي؟ ځوان انسان ته الله پاک حوصله ورکړې وي، ځوان انسان ته الله پاک همیشه دپاره طاقت ورکړی وي چې هر څه برداشت کړي. نو چې موږ او تاسو په ځوانۍ کې دغه طاقت دغه حوصله وبایلو، نو بیا به څه وشي؟ څه به وشي؟ د کمې ګټې به شو، د کوم خیر رسولو به شو. د میندو خویندو ډېر، د میندو او د پلارونو ډېر زیات احترام وکړئ، ډېر زیات احترام وکړئ. و ملګرو، دا صرف یو ځل درته میلاویږي په ژوند کې، صرف یو ځل. داسې وروڼه دي چې خپله کډی په پاکستان کې وي، خپله ښځه او خپل بچی په پاکستان کې وي یا په افغانستان کې وي، مګر خپلې مور او پلار نه جدا کړي وي. خپل مور او پلار نه تاسو زندگی جدا کړي وي، تنه بیل شوي وي، او د خپلې مور او پلار نه خپله ښځه ښه ساتئ. خپل مور او پلار نه خپلې ښځې ته پیسې زیاتې لیږئ. څه فکر کوئ؟ ډېر ثواب ګټئ. بېشکه چې ثواب درته میلاویږي، خو ثواب سره 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 درته ګناه هم میلاویږي او سوال و جواب هم درته زیاتیږي. چې کله تاسو قبر کې کېښودلی شئ که نو ځان دپاره به تاسو دومره سوالونه جوړ کړي چې هر سوال جواب ورکولو باندې به تاسو راپیږئ. بیا هلته ستاسو بچیان، ستاسو ښځه تاسو نشئ بچ کولی. په قبر کې، په قبر کې به تاسو صرف ښه اعمال بچ کوئ، ښه اعمال به مو بچ کوئ. نو دا ستاسو ښه اعمال نه دی چې خپلې ښځې سره خپلو بچیانو سره تاسو ښه چلیږئ او مور او پلار سره ښه نه چلیږئ. کوم حق، کوم رایټس چې تاسو خپلو بچیانو، خپلو میندو ته، خپلو ښځو ته ورکوئ، هغه حق، هغه حقوق تاسو خپل مور او پلار ته نه ورکوئ. دا مه هېروئ چې مور او پلار نه چې پیدا شولی، نو نه په لاسونو وهلو پوهېدلی او نه په خپو وهلو پوهېدلی، نه په خوراک پوهېدلی او نه په باتروم پوهېدلی. دا ټول ستاسو خپلې مور کړي. او که دغه سیستم ستاسو د ښځې د لاس ته درشي، ستاسو خپله بیبي چې جانان قربان او جانه پلانکی ورته وایي، ستا خدمت به یوه میاشت وکړي، یو میاشت بعد به وایي چې خدای دې زر مړ کړي، خدای دې زر مړ کړي، یار دې خاوند نه خو نوره تنګه شو، په کور کې پروت دی او بس روټۍ هم ورته زه ورکوم. ډېرې ښځې دغه شان لري. دا اوس زمانه ده. اوس زمانه کې په ډېر دنیا کې ډېره زیاتې داسې ښځې، حقیقت درته وایم خویندې دې خفه نه شي، ډېره زیاتې ښځې داسې دي چې که داسې خاوند ورته وغورځېدلو بیمار، یو میاشت به یې سنبال نه کړي. او تاسو چې هغه خپله ډېره زبردسته بیبي دی ستاسو، او چې ډېر زیات په اعتبار لرئ، یقین مو وشه 2 میاشتې به ستاسو په کور باندې بېروزګاري او بیماري به برداشت نه کړي. نو هغې مور نه خو سړی دې لوګی شي، هغې مور نه خو دې سړی لوګی شي چې تاسو ورته په خپل زنګون کې خپل مرداروالی ورکوئ چې هغه یې درپسې صفا کوي، او دا خپل رګونو نه درته شودې راوباسي، تاسو ته یې په خولو کې درکوي. هغې مور نه د انسان زار شي، هغې مور نه د انسان زار شي. کله کله وارې په ماشوموالي کې تاسو خپله مور وهئ، مور سره ستاسو د خوراک دپاره هغه خواهشات نه وي چې تاسو مور نه په زبردستۍ غواړئ، ورته قهر وای، غصه وای، ورته ژاړئ، خپې ورته وهئ، او مور بیا هم درنه زاري، درته لګیا وي المارو کې درته ګرځي چې ودرېږه په دې المارۍ کې به دې بچي ته چاکلیټ راوباسم، په دې المارۍ کې به پلار به یې څه راوړي، یو وړه درته لامده کې ښایسته ښایسته رنځوخۍ درته پخېږي چې په دې به مې زوی غلی کړم، دا بچی به مې غلی کړم. داسې به ډېرو وروڼو ته کړي وي، داسې به ډېرو خویندو ته کړي وي، داسې میندو خپل ماشوموالی درنه هېر ده، هېڅ چا نه ده هېر، هېڅ چا نه ده هېر چې دغې مور او پلار به تاسو دپاره څومره خدمت کړی وي. ستاسو ښځه، ستاسو بیبي ولکه دومره خدمت ستاسو وکړي. ستاسو ښځه، ستاسو بیبي ستاسو ته دومره پورې جار قربان وایي چې ستاسو د خپلې بیبي او ستاسو خپل ماشومان سنبالوئ، پیسې ورته لیږئ، او په دې لباس یې ډبل ساتئ، او په دې سرخي او په سفیدې یې ډبل ساتئ، او کوم پارټي ته، کوم واده ته ځي، تاسو نه د خپل د چویس جوړه وغواړئ، په هغې یې ډبل ساتئ. نو په دې وجه ستاسو بیبي ستاسو خدمت ته تیاره ده، مفت خدمت ته نه. سبا به هر چاته شکایت وکړي چې خو څه پې وکړم، شپه ورځ راته کور کې پروت دی، بیمار دی، هر کار زه ورپسې کوم، آخر څه وکړم، تنګه شوم. الله ته به هم فریاد شروع کړي. نور خو څه کوئ چې الله ته به هم فریاد شروع کړي.
ښځه ذات خو داسې نه دی که نه چې فرښته دی. تاسو په دې نه یې پوه. ښځه چې هر څومره ښه شي، هر څومره ښه شي، ښځو کې صرف یوه مور دی چې هغه مور شي نو د خپل لاندې جنت شي. نو درته وایم چې رب ته وګورئ، خپل مور او پلار نه د خپلې ښځې اوقات لوی مه ساتئ. والله چې ګناه کوئ. په خدای قسم د خپل ځان دپاره قبر ته د تللو سوالونه جوابونه زیاتوئ. والله که الله سره دغه خبرې به تاسو حل کړئ چې خو څه وکم ډېره مجبوري وه، څه وکم ډېره مجبوري. الله تعالی ستاسو مجبوري نه ماني. الله تعالی ستاسو مجبوري کله هم نه وایي، د دې لحاظ تاسو نه کوي. صرف درته وایي چې د سوال جواب راکړه، د دې سوال جواب راکړه او که نه دا نه چې په بله تاویږي. والله چې سزا او جزا مو زیاتېږي. او په دې دنیا نه دی کم انسان چې د مور او پلار خدمت نه کوي، هغه ته که هر څه خدای ورکړي، خدای قسم ده چې ورسره تنګ دی. والله خپلې بیبي نه تښتي، خپلو بچو نه تنګ وي. دا درته وایم چې د الله عبادت سره مینه زیاته کړئ او د مور او پلار خدمت وکړئ. مور او پلار مو اوس ضعیف دي، د ځان په شانتي فکر ورته مه کوئ چې دغه ځای نه ټلیفون ورته تیر کو، ورته قهر شو په ټلیفون، ورته غوسه شو او مور او پلار مو غوسه وي او تاسو هم ورته غوسه شئ. هغه ضعیف دي، هغه د برداشت نه دي. هغه ستاسو په شانتي ماشومان شوي چې څنګه ماشومان به مونږ او تاسو به ورته ژړېدلو او یو شی به په کور کې نه و ښه به راته پته وه او خپې به مو په ځمکې ورته ټکولې او په زور به یې رانه غوښتل، په زور به مو ته نه غوښتلو مور او پلار نه، په زور ورته ژړېدلو به. همداسې دی که نه؟ نن زمونږ او تاسو مور او پلار عمر زیات شوی. د مور او پلار چې عمر زیات شي نو ماشوم ته نه جوړ شي. ماشوم نن خیر که مور او پلار په ټلیفون درته یو قهر او غوسه وکړله، څه قیامت را پرېوتل. تاسو هم هغې مور او پلار په شانتې شئ که نه چې په ماشوموالي کې درته شوې وه. یو شیز یې درنه وغوښتلو، تاسو هم لاړ شئ رنځوخې یې درنه وغوښتلې، ورته چاکلیټ را پیدا کړئ. غلط کوي که نه؟ مور او پلار خو ډېر زر په مینه غلطېږي د خپل اولاد. ورته ووایه خپله مجبوري ورته ووایه، خو داسې ورته مه وایه چې نور هم خفه کړي. ورته ووایه چې پلاره دغه ګړی دی، هغه وخت دی، انشاءالله تعالی زه به ډېر زیات کوشش وکړم چې همدغې نه ښایسته درته پیدا کړم. او چې دا مې پیدا نه کړه پلاره نو یوه بله تحفه درته لیږم، انشاءالله ډېر به خوشحال وي. د ماشوم په شانتې را بیدار شي، د ماشوم په شانتې. زه خپل کور کې کله کله وارې داسې کوم، یقین مو راځي. زه خپل چې ما ته پته وي چې کور کې خفګان دی نو زه یو کمال ورته وکړم، یو کمال ورته وکړم، دا د ټولو زړونه خوشحال کړم په یوې خبرې، په یوې خوږې خبرې. په دې کې د الله تعالی تاسو ته برکتونه اچوي، په مټو مو برکتونه شي، په کاروبار کې مو برکتونه شي، حوصله مو زیاتېږي. آخري خبره دغه چې راته درته دا پیغام هم ورونو ته ما ورکړو، هم خویندو ته. د خویندو مو دغسې شکایتونه راغلي چې ستاسو مور ژوندی دی، پلار مو وفات شوی دی او یوه مور درته کور کې ناسته دی. خویندو تاسو لاړې، د چا په کاناډا کې واده شوی، د چا په جرمني کې واده شوی، خپل خاوند سره دلته خو تاسو ته حکومت نه پیسې میلاویږي که نه؟ دروغ خبره خو نه ده. تاسو خو دا مه وایه چې خو څومره خرچېږي، خو خرچېر لږې کمې کوي که نه؟ دا 100-200 یورو به څه شی شي، دا 100-200 ډالر به څه شی وي ستاسو د خرچې نه؟ دا خو هر انسان سره دلته اس چټي هم میلاوي که تاسو کار هم ونه کوئ. 100-200 ډالر 100-200 یورو خو دا خو ما ته پته ده. دا پاکستان افغانستان نه درته نه یم لګی، یورپ نه درته لګی، د قاعدې او د قانون باندې زه ډېر ښه پوهېږم. که تاسو سره د میاشتې 100-200 ډالر یا د 100-200 یورو خپلې هغې ضعیفې هغې سپین سرې مور ته ولېږه، څه به وشي؟ ستا د خاوند پیسې خو نه دي که نه؟ دلته حکومت تا ته باقاعده خپلې پیسې درکوي، خورې نه درکوي، په خدای قسم دی چې درکوي. همدغه حقیقت دی. که هغه خپلې مور ته ولېږي څومره به خوشحاله شي. دغو پیسو نه هلته 10,000-20,000 روپۍ جوړېږي. د هغې مور د دغه پیسې یوې میاشتې لپاره کافي دي. نو تا ته پکې اجرونه میلاویږي، ثوابونه نه، اجرونه. خاوند ته به خدای پاک نور کاروبارونه ورکړي، په خاوند باندې به د الله تعالی برکتونه واچوي، په دې چې ستا خاوند دی، ستا د ثواب ذریعه الله تعالی په ستا د خاوند په مټو بیا اچوي. هغه ته الله پاک طاقت ورکوي، ذهن خلاصېږي، کاروبار لاره الله پاک ورته خلاصوي. دغه د حقیقت لاره ده. الله دا وکړي چې دې سره ستاسو دماغ خلاص شي. راځو دغې ته خصوصا د پاکستان د افغانستان د ځوانې طبقې خبره درته وکړم. د ځوانې طبقې خبره، د پاکستان افغانستان کې ځوانه طبقه د شپې 12-1-2 بجو پورې تاسو انټرنیټونو ته ناست یاست. ستاسو د ذهن تباهي ده، پوهېږئ؟ د ذهن تاسو به د هر کار نه وغورځوي. دا شیز د هر کار نه، عقل نه به نامحرومه شئ،
ما لیدلې دي ډېرې زیاتې خویندې. ما سره کله کله واري په واتساپ کې هم د خویندو ګروپ دی. حقیقت درته وایم هرې خور ته مې د خپل د کور خور فکر کړی. بعضې خور راته وایي کله کله واري یوه مشوره درنه الم وروره په دې وجه د واتساپ نمبر نو ورته ولیکم. صحیح ده خورې داسې مشوره وي. خو بعضې خور ما ته په داسې ټایم کې میسج راشي چې هغه زه د شپې دلته په یورپ کې 9 بجې وده وم او د دې میسج د پاکستان ټایم یا د افغانستان ټایم 1 بجه ما ته راغلی وي. زه په یورپ کې دې نه 4 ساعته شاته یم. زه 4 ساعته ته نه شاته یم. هغې باندې به د پاکستان 1 بجه وي، د پاکستان د افغانستان به 12 بجې وي او ما ته په یورپ کې د هغې د شپې 9 بجې میسج راشي په دې چې مونږ ترېنه شاته یو په ټایم کې. نو زه دلته په 9 بجې ویده وم. او ما دا خبره زه درته د خپلې تجربې نه وایم. کم انسان چې د شپې ناوخت پورې جګ دی که نه ناوخت پورې 10 بجو نه مخکې وده کېږي نه، زیات نه زیات 11 بجو نه مخکې نه وده کېږئ، تاسو ذهني بیماران کېږئ. کم انسان چې ذهني بیمار شي هغه زړیږي، ډېر زر زړیږي. هغه د هیڅ کومې مشورې نه وي. هغه انسان چې په خپله تاسو سره خبرې کوي لیونی شانتې ښکاري. ډېرې خویندې دې خفه نه شي. ما سره په واتساپ کې ډېرې زیاتې خویندې هم دي، ډېرې زیاتې خویندې داسې خویندې دي چې هغوی ما ته پته لګېږي. نو هغو خویندو ته هم زما دغه پیغام دی، هغو ته هم چې څوک ما نه پېژني او دا پیغام درته رسېږي. تاسو چې کله ما سره یا بل ورور سره خبرې کوئ که نه تاسو ډایرکټ پته لګېږي چې تاسو ذهني ډېرې زیاتې بیماران یې. خو زه درته ویلی نه شم وایم چې خفه به شئ په دې، بلکې نصیحت مې درته بار کړی چې وختي څوملی دې کې ستاسو د ذهن کامیابی دی. کم انسان چې ذهن نه کمزوری شو هغه ختم شو که هغه چې ذهن دې بیدار وي نو ټول وجود دې بیدار وي، تکړه وای. نو تاسو چې د شپې ناوخت پورې ویښ وای دا ستاسو د ذهني بیماري ده. او ذهن چې ستاسو بیمار شو تاسو ختم یې. تاسو چې هغه خبرې کوئ هغه بل انسان ته خندا ورځي دا څه بیکل لګي. او دې شیز کې الله تعالی کوم دغه وایي داسې خو نه ده چې ښځه او نارینه برابر دي خو په بعضې حصو کې برابر دي. په هرې حصې کې را سره برابر نه یو. طاقت ذهن او عقل کې نارینه ډېر اوچت دی، ښځه نه ډېر اوچت دی. ښځه ډېره کمزوره دی په عقل او په طاقت کې. دی کې د عالمانو تم کې نه دغه عقل کې او طاقت کې به کله هم ښځه د نارینه مقابله ونه کړي. ورسېدله خو دغه اثرات زیات په ښځې باندې کېږي. کومه جینۍ چې د 18 د 14 کالو نه پورته دی تر 13 کالو پورې چې هغه د ځان حفاظت ونه کړي، هغه ځان ونه ساتي، هغه د شپې وختي څه نملي، هغه به د ذهن ټارچر کېږي، ذهني بیماري به ورته لګي. ګارنټي سره ډېره زر به ورته لګي، بلکې میاشت کې به دننه ورته لګېږي. او هغه جینۍ ګارنټي سره چې د 13 کالو نه پاسه کېږي هغه به د واده حقداره نه کېږي. د واده حقداره به په دې نه کېږي چې هغه به ډېره بیکله شي، ډېرې بیکلې خبرې به کوي، ذهن نه به کمزوري وي، کار کې به داسې مړه پړه وي چې کار به نشي کولی، وجود کې طاقت ختم شي. نو چې بیا 40 کالو ته رسېږي هغه جینۍ مړ کېږي، د کار نه وي، ختمه شي. دا د جینۍ غټه کمزوري ده. که تاسو خپل ځان ساتئ څنګه د ماښام مونځ د شپې مونځ وشي تاسو فوراً وده کېږئ. دا بهانې مه کوئ چې ما ته خوب نه راځي. چې خوب نه درځي خو بیماري دې اخیستې که نه، چې خوب نه درځي خو بیماره یې که نه. همدا ډېره لویه د ذهن بیماري دی که نه. کم انسان ته چې د شپې خوب نه ورځي خو ذهن یې بیمار شوی. چې ذهن دې بیمار شوی ته پکار ده عبادت ته توجه وکړې، الله نه معافي وغواړې چې ستا ذهن ټیک کړي. ستا ذهن په دواو نه ټیک کېږي. انټي بیاټکس ته واخلې که نه نو تا به نور هم تباه او برباد واچوي. د خوب ګولۍ چې واخلې تا به نور هم تباه او برباد واچوي. دا وجود ډېر زیات نرم دی. که هر څومره کلک دی دا وجود ډېر زیات نرم دی. انټي بیاټکس د خوب ګولۍ داسې نورې ګولۍ دا تاسو نور هم تباه کوي په ځوانۍ کې. کم انسان چې په ځوانۍ کې دوایي اچوي، دوایي خوري، هغه انسان فیوچر نشته. هغه انسان فیوچر کې صرف تباهي ده، بربادي، ختم. که تاسو ځوانۍ کې ځان وګټه جوړ کو تاسو په زړوالي کې په بوډاوالي کې هم تکړه وای. پخوا وختونو مشران ولې به جرګو ته به وای مشر راولئ جرګې ته، ولې هغه مشران داسې نه و چې انټرنیټونو ته 12 بجې، هغه مشران داسې و چې ماښام شپې ډوډۍ به وخوړله، وده به شول، لالټینونه شمې به بندې شوې،
دا په دې وجه چې عقل نه به ډېر تکړه و. دا همدغه وجه ده چې تاسو وختي څوملئ تاسو به عقل نه ډېر زیات تیز وای. ذهن به ستاسو چې کم انسان ذهن بیداره وي هغه چې 100 کالو هم شي که نه ځوان برېښي، جوشیله برېښي، ډېر طاقت کې برېښي. هغه جینۍ چې 40 کالو هم شي که نه ماشومه ښکاري، ماشومه، ولې چې عقل یې تیز وي. دا درته ګارنټي در کوم، دا درته ګارنټي در کوم چې کم انسان د شپې ناوخت پورې جګ دی والله قسم د ذهن بیماران کېږي. او ډېرو ځوانانو خویندو ورونو نه دا ما اورېدلي وایي خوب نه راځي. چې خوب نه درځي د دې همدغه علامت ده چې تاسو ذهن بیمار کړی او دا ذهن به تاسو ته ډېر زر شکست درکړي. دا به ټول وجود ستاسو خراب کړي او ډېر زر به بوډاګان شئ او د واده به نه وای. د واده فول ان فاینل دا ډېر غټ شکست دی. امید کوم چې تاسو په دې خبرو باندې پوه شوئ او در باندې بدې نه وي شوي. ډېره زیاته مننه. الله مو سلامت لره، خوشحال و آباده اوسئ. د الله په امان.